بلا وی او برکت یې نه وویه. بلا برکت به دې لیدلی وې خو چې زه در سره نه وې. ځه چې ځو. بابا زه چې واپس ځو یا زه وږې شوی یم یا او ستړی شوی یم یا. ته څنګه ځوانې ځان کلک که د ښار یو دبکې ویرولې. لکه د ماماجي دې د ښار سره چل ول کوه هله به دې نه څه جوړېږي. مونږ کور ته نه ځو مونږ خفه یو. ټیک دی. شبو ستا د دې ما موډ به کله ښه کېږي؟ ته زما موډ څه کوې؟ شبو دې کتاب کې ده وګوره د دې کیس باره کې پکې څه لیکلي دي وګوره. ته ما ته د ووایه چې اخر دوی به کله ځي؟ نه دا ستا مور او پلار او دا خپل خپلوان چې راشي زه څومره خاطر او مدارت کوم. دیټ ویری انټرسټینګ کیس. کومه ښځه چې سخر خواښې نه برداشت کوي د هغې نفسیاتي وجه دا ده چې دوه ښځې یو بل له د مداخلت حق نه ورکوي. سوپریورټي کمپلیکس. اسانه ژبه کې ووایي. یعنې یوه ښځه په بلې ښځې د برترۍ بیماري. نو اصلي مطلب ستا مطلب دا دی چې یعنې دادا پسې خفه شي دادا پسې مړه مې پسې شوری دی زړه مې پسې بابا دا خبره دې کوله تجلي ته ویلې به چې دادا پسې مې دا زړه شوي زړه مې شوي. ته دومره خفه نو کور ولې ناست دی؟ ستا اولاد ته ورته وګرځه که نه. نو ستا ته څه پته ده ټول نوکران مې چې کوم د ښار په ګوټ ګوټ کې خواره کړي دي زه څوکه به نور نو زما بوډا به اوس نوکران ګوري. وایي خدایه دا کم بوډا دې پاتې کړله. زما بوډا به اوس نوکران ګوري. وایي خدایه د مور او پلار خدمتونه اوس د نوکرانو کوي. بیبي خبره زما واوره که نه بیبي خبره واوره که نه. یا پروردګاره نو چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته تجلي بیګم. دوغلې ونې دي خلکارو دوغلې ونې. پرېږده عجیبه خبره کې زه در سره به زه ګورم قسم په خدای مړه لرې شه. عجیبه خبرې کې راځه ما پسې دې ځان ته وایسه راځه دې د نوکرانو دې غوجلې کې وکینو. بابا یا ماماجي نه زم خفه یم یا د مامي نه هېرېږي یا وایم نظم تر څو چې راپسې راغلی دی نظم او ځان ته وایسه دې څه ګورې څه دي؟ وږی یم یا. ای خېټو ته بیا وږی شوې. هسې ګلفامه خو چې یو ته زمان زړه کېږي خو څوک د زړه ده خبره ده د ځان نه کور ته خو نه شو تللی که نه بچې ته څه وګوره که لاس ته څه ته راغله شابه ګوره څه کې یا کشمل دي څه کې وایي ووایه. کټمان نه و دا دې د ماماجي هغه مشروط نوکر و. حالات به کنټرول شي حالات به څنګه کنټرول شي؟ خاورې به کنټرول شي زما په زړه ډوډۍ پخېږي او ته حالات به کنټرول شي. صاحب حالات خو دلته ستاسو په شان د اعلی بالا حکامو دپاره ځید کړی اس دی صرف واګې ټینګول غواړي او اس چې لتې وایي نو بیا اتان لاجل صاحب د اس نشه نه مزی هېڅ قدره نشته. ماړه دوړې موډه دوړې ډایرکټ خبره کو ډایرکټ وایم خلک ویزو پسې ځي راځي د دې ډایرکټ ریاکشن وي صاحب دا د دې راتلو کوم انداز دی؟ ډېر خطرناک انداز وي. هر کله چې نوکر خوشامنده عاجزي انکساري یا تعریف شروع کړي نو پوهېږئ چې حالات د کنټرول نه باد شو. مونږ ته اجازت دی صاحب.
دا بینجمن برادرز څه کوي؟ دا د تنظیم اتحاد او یقین محکم مظاهره ده صاحب. څه دي؟ څه چل دی؟ دا څه دي؟ واه واه اوس یې خوند وکړو. څه دي؟ دا صاحب ډایرکټ اپروچ دی. څنګه چې تاسو ډېر الرجک یئ. ما سره دومره وخت نشته چې دا اچکانه خط وګورم. صاحب اخیری کرښې وګورئ. باقی برخو صفات القابات خطابات وغیرہ آخر طرح سے تاسو ته کم خوا راشي؟ دا څه دي؟ صاحب په تنخواه کې اضافه. دې دومره لوی کیسې ته څه ضرورت و؟ خو ویلې به مې وې که نو همداسې دغه 1000 روپۍ به دې په تنخواه کې زیات دلته بله ټوخې کوې تخیب ته څه ضرورت شته؟ صاحب حالات کنټرول نه دي خزانه خالي ده. ستاسو درخواست زیر غور شو. سیکرټري صاحب به د خزانې جایزه اخلي د هغې نه پس به فیصله کوو. ټیک ده؟ د هغې مطابق به حالات کنټرول کوم که نه. اوس زه صاحب لږ په حالاتو باندې غور کوم. ځئ تاسو تللی شئ ځئ دا ولې ده دا پوزې ځان سره ونیسئ ځئ شابئ منډه کوئ شابئ شابئ منډه کوئ. صاحب دومره سمدستي اوچت ټوپ مه وهه حالات به د کنټرول نه بار شي. پوه شوم بالکل پوه شوم. دا دادا او د ګلفام څخه مو کا لوی مصیبت هغه دی ګورې ما دپاره. دا دې ورغلم. هلکه میرزا څه ضرورت چې مرورېدې علم چې مرورېږي نو چاته وایي خو صحیح که نه. هی میرزا خفه دی هلکه زمونږ متعلق څوک څه وایي که نه. چاته خو پته نه وه چې موږ خفه یو یا نو تا به چاته ویلي که نه؟ ومې ورته یو نظم زه خفه یم نظم. دادا نو خو در پسې په ګرځېدو ستړي شو ستړي. بابا صاحب در باندې ډېر خفه دی بیبي هم خفه ده او زما نه بیبي خو ټول کور په سر راغستی دی. بابا زه چې ځو نو ګلفام خو وایي چې زموږ باره کې څوک کش کاپ نه کوي. ماما چې دا ماته بابا دلیشه چېرته دې په خپله زړه شوی و. دادا زه چې ځو څه چې ته ویې کړل دادا لاس په نامه به ته ولاړ یو دادا زه چې ځو دادا. او ما چې تا ته ویل چې کیسهخانه له چکر له ځینې ځان دې غلی کړو دا ولې کیسهخانې د بله سره نه لاړ شمه. غلیشه کړې تو ته زه تا نه پوښتنه نه کوم ده نه کوم. بابا یو چې ای د ګېډې شرمېدلي الله خو زه نه ځم ستا د وجې نه ځمه ګینې زه څه کوم. راځئ دا خو ډېر زیاتې دی یار. یو خو مله ته د خپل ځان نه نوزګارېږې. ها ځه اوس وایه یار دا چوګیا مونږ چې صاحب له کوم درخواست ورکړی و که نه نو د هغې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ ویم په دې کې خو د خبرو اډو ګنجایش نشته. که دوی نن زما نه ډوډۍ وخوړه که نه نو زما نوم به م لاټونی لاټوګې به لاټوګې. اوې که ما هم وله د بازار نه سودا راوړه که نه نو 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 څه به وکې خپل تاوان به وکې نو د هغې به څه وکې هغه څنګه خبره وره ویم زمونږ نه خو ته ښې په سودا کې ځان له بچت کولی شي. زموږ د ده خو اوچه سپوره تنخواه ده. په دې احتجاج کې سره زه بالکل شامل یم. بس ټیک شوه موږ په دې هړتال باندې سلیو خو ګورې چې بیا وروسته نه شي ګوره نه مزایه مونږ نه رستو کېږو مکمل هړتال به بس ټیک ده بالکل